د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ. یوناما د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې خبر ورکړی. ټاکل شوی په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتنوبایوا هم خبرې وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو استازولۍ د دفتر په خپلو پاڼو لیکلي دي دغه ناسته به سبا چهارشنبې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مقر کې جوړه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې نن په تاشکند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وو. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د ازبکستان، چین، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ایران او ترکمنستان استازي د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د اسلامي امارت چارواکو د ایران حکومت لخوا افغانستان ته د 80 نورو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي یا د افغان بندیان د شوې هوکړې له مخې د هرات ولایت په اسلام خلي بندر کې دوی ته سپارل شوي دي. تېره ورځ هم ایراني حکومت له لوري افغانستان ته د 288 افغان بندیانو سپارلو خبر ورکړی و. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مرسته د څه باندې 220,000 امریکایي ډالرو په لګښت دغه ولایت په 215 ښوونځیو کې 50,000 زده کوونکو ته درسي مواد برابر شوي دي. هیواد بهر دا چې د امریکا دفاع وزیر لیویډ آستن نن د عراق پایتخت بغداد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو ویلي د عراق ته د پینټاګون د مشر سفر هدف دا دی چې په دې هیواد کې له یرغل څخه 10 کاله وروسته هم امریکا ژمنه ده چې هلته خپل پوځي حضور وساتي. دا و مهم خبرونه، تر بیا ښې چارې.